ملګرو سلامونه او احترامات. د کلي لوی جومات ته راغلی وم. یوه لویه جرګه موږ وکړه د جومات په اړه باندې او انشاءالله په 3 تاریخ به د جومات د بنسټ تیږه ږدو. هر کار به کوو د انسانیت دپاره د دې وطن د ښکلا دپاره. خو دلته رالمه نو یو ځای کې مې ولید افغان ډریسر یو ځوان دی د چاپ دی چاپو قدرمنو ډېر وخوښ شو چې کلیوال چاپ ته نه یم راغلی. چاپ هغه ځای چېرته چې ویښته کټ کول کېږي دې ته هیر ډریسر وایي اوس په انګریزۍ کې او نور نومونه یې راله. د دې هغه پخوانۍ تنبه ده ای های وایي چې بندې دروازې وهم چې ولې وهم او خپل زړه ته نارې وهم چې ولې وهم. ورځمه چې په دې چاپ کې دنده څه قصې روانې دي. ځوانان ناست دي. ځوانانو سلام علیکم. په خیر په خیر په خیر په خیر نه کوئ هلکه شرمېږئ که څنګه چل دی؟ ما خو پېژنئ که نه؟ مه کوئ ورسې نه چې خپل کلي کې نه پېژندی کېږم. په خیر جانانه ته ښه که نه؟ ٹک ٹاک خوشحال سوکاله ځوانانو په خیر. دا قدرمنو په چاپ کې ځوان کیا ہے جناب کیسے یہ مہمان ہے کہاں سے آپ؟ کشمیر سے. واہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. تو ہم کشمیر پریمیئر لیگ میں برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں نا میرپور رائلز کا. تو ابھی ہم جائیں گے وہاں پہ کیا ہے میرپور جائیں گے اور کشمیر میں جہاں پہ ہم کہہ لیں گے وہ اسٹیڈیم کہاں پہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مظفر آباد ہے. اچھا تو کیسا لگا ہمارا گاؤں یہاں کے لوگ یہاں کا جو موسم ہے؟ ایک زبان نہیں سمجھ آتی باقی سب کچھ. اچھا تو بعض رشتوں کے لیے بعض چیزوں کے لیے تو زبان ضروری نہیں ہے نا. پیار محبت کے لیے زبان ضروری ہے کیا؟ جی نہیں یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں ماشاءاللہ. واہ واہ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری تھا. تو کچھ بھی ضروری ہے. بیٹھیے جی اب ہمارے مہمان ہیں. آپ تو کم ځای نتای ته خو خپل سړی که نه او ته کم ځای زړګیا د شالي زارې. قدرمنو زه راغلی ما یو کلیوال چاپ ته. دا ځوانان ناست دي پورې هغه یو شیشه ده په دې کې دوی ته خپل څټونه ښکاري څټونه او دلته دا یوه شیشه ده په دې کې دوی ته خپل پیکې یا څټوکې ښکاري. وایي چې دا ستا پیکې څنګه خبرې کوي زما زړګی څنګه خبرې کوي او ما او رقیب به سره نه یو کوئ تیل او تیلی څنګه خبرې کوي او خالې حکومت غواړي د مخ په کابل دا پنجابی څنګه خبرې کوي. نن به د کلیوال چاپ دا آلات تاسو سره شریک کوم. دا دې سړي په خپله باندې دا ایجاد کړی دی. دا هغه پرشاري والا شی دی ورېږئ چې څه کوي پرشا هلکه ډېر ښه دی ډېر ښه دی ښه. دا ستا خپل ایجاد دی که دا د چا ایجاد دی زړګیه؟ ته راشه ما سره یو څو خبرې وکړه. ستا څه نوم دی؟ کریم الله. څومره وخت دی وشو چې ته په دې چاپ کې لګیې دا هلې ځلې کې؟ 4-5 کاله دی وشو. ښه استاد نه جوړ شوی دی. چېرته نه دی دغه زده کړې دي دا کاریګري؟ دا خپل ویښته خو دې وګوره لکه څه ګډ وډ دي نو دا څنګه چل دی؟ چمیر خپله څپلۍ خرابه هغه قصه ده که دې ته نه جوړ شوی چېرته دې ته لا نه جوړ شوی. او ځوانه ته څنګه د د کار نه متاثر ہے که نه؟ اچھا آپ بھی مہمان ہیں یار یہ بھی کشمیر سے ہے. کیسے ہے آپ کشمیری بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. کشمیر میں بھی اس طرح ہوتا ہے یہ جو ہمارے یہاں کا جو مطلب سیم سسٹم ہے. مطلب سٹی والے ٹاؤن میں مطلب اپڈیٹڈ ہوتا ہے. گاؤں میں اسی طرح ہی ہے. اچھا گاؤں میں یہ جو ہے نا اچھا سٹیز میں مطلب بہت اپڈیٹڈ سین ہے. اچھا بتایا جاتا ہے کہ گاؤں والے جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دکانیں یہاں پیار محبت زیادہ ہوتا ہے. یہی بات ہے. آگے اس بھائی نے بتایا نا کہ آپ لوگ بہت مہمان نواز ہو ماشاء اللہ. دل خوش ہو گیا سچی میں آپ سب سے مل کے. اچھا تو یہ ہیئر ڈریسر ابھی آپ سے پیسے نہیں لیں گے یہ کٹیں گے؟ کیوں نہیں جی یہ کاروبار پیسے دیا کرو ہاں تاکہ کاروبار چلے ایک روٹیشن. ایسا نہ کہ مہمان نوازی میں بیچارے کا دکان بن ہو جائے. سب کھانے پینے کے لیے کرتے ہیں. آپ بھی یہ بھی پیٹ کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہاں یہی بات ہے. سب بالکل بالکل بہت ضروری ہے جی. اگر ہم سمجھ گئے کہ یہ سب چیزیں پیٹ کرے اور یہ جائز کام ہے. اگر اس کو ہم انکریج نہ کرے خدا نہ کرے یہ پھر چور بنے گا. چور خدا نہ کرے کوئی ډاکه ډالے گا. خزړ گیا نو د کشمیری له څنګه کار کې لاس دې رپیږي که نه ښه برابر نه جی خبر او که نه ګوره حوصله خرابه نه کې کشمیري ته به پاتې راشو. نه د تصویرو کو بات هده چې کوم تصویر خو نو په هغه تصویر به ولکټنګ کې ښه د هغې نه خواخوا دې خوا نه وي که نه. نو نور به څه ویل غواړي هلکه دا چاپونه ماپونه اوس ورو ورو ختمېږي. دا زما په خیال په دې کلي کې اخري چاپ دی چې پخوانی طرز تعمیر دی. نو دې خلکو ته به څه ویل غواړي چې داسې چاپونه ژوندي ساتئ؟ قدرمنو خوشحاله راته اوسئ. ځه ته خپل خرچ ورکوه په دې قینچۍ باندې د ده نه دا پیکې ووه د کشمیري ورور نه. قدرمنو دا خبره به داسې کومه چې په دغه چاپونو کې به نه یوازې دلته ویښته کټ کېده بلکې دلته به د لارې علاقو نه خلک راتله نو هغو به خبرونه راوړه. دلته به نیوز شیر کېده. خلکو به یو بل سره قصې کولې. دلته به رزقۍ کټۍ د غوا د میخې بیې کېدې. دلته به پکې کله کله د ځمکو بیې کېدې. خلک به د یو بل نه خبرېده او د اختر په شپه ما ته یاد دي ملګرو
یو غرب غوبل و چا به وي زما نمبر ولې چا به وي زما نمبر دی خلکو به پکې کله کله یو بل یو غپ هم ورکوي زه د سهار نه راغلی یم او بیا د دې مضافاتو نه به دا خلک راتله د لرې لرې نه نو هغو ځای هم لري نو هغو ته به نوره مسله هم وه او ما ته پکې دا هم یاد دي چې زما مشر ورور بهر رستم الله دې ژوندی لري هغه زه چړوکی وم زه به یې چاپ ته راوستمه او زما او د دې چاپ د یو بل سره داسې روانه وه ما چې به د قینچۍ د اخرپ لید کنه مې که د غوږ یې رانه ووو مې زه چاپ ته تللی نه یم او زما نه یې دا غوږ وهلی نه دی خو بیا هم ډېر سود مې وشو په دې کې هغه ټول زاړه توکي زاړه توري دغه قینچي دلته هغه کپړې غوندې را ژوندې دي بیا هغه شیشه غوندې لګېدلې ده یو خپل انداز دی ما وی چې کلیوال یو بل توکی تاسو سره شریک کړم څنګه چې زمونږ روایات اقدار پخواني آثار ژوندي وي دغسې به زمونږ روح تازه وي زمونږ رشتې به پیاوړې وي موږ به د خپل تاریخ او د خپل کلتور نه خبرېږو د لیلوڼۍ کلي د دې وړوکي خاص چاپ نه زما دا نننۍ ویډیو پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکړئ د الله په امان